بچې زمونږ د ښکلي او ښایسته پیغمبر د استعمال کم کم څیزونه ونره زمونږ د ښکلي او د ښایسته پیغمبر د استعمال یو کټ زمونږ د ښکلي پیغمبر یو کټ اوج زبردست زبردست زمونږ د ښکلي پیغمبر د استعمال کم کم څیزونه ونره یو چکی و زبردست زبردست زمونږ د ښکلي پیغمبر د استعمال یعنی یو میچنه وه یو چکی وه وړه چې پې کېږي وایه که نه بچې حضور صلی الله علیه وسلم یو ګومنځ وه حضور صلی الله علیه وسلم یو آینه وه حضور صلی الله علیه وسلم په استعمال کې یو سرمداني وه چې دغه پکې اچوي رانجه پکې اچوي زبردست او یو کینچي وه زمونږ د ښکلي پیغمبر د استعمال کم کم څیزونه ونره د حضور صلی الله علیه وسلم په استعمال کې یو سرمداني وه رانجه چې پکې اچوي او یو کینچي وه زبردست زبردست وایه بچې حضور صلی الله علیه و وسلم د استعمال یو ډنګه او د کپړو وینځلو یو لګن زبردست زبردست زمونږ د ښکلي پیغمبر د استعمال یو ډونګه وه او یو لګنو چې د کپړو د وینځلو زبردست زبردست وایه بچې زمونږ د ښکلي پیغمبر د استعمال په څیزونو کې یو مګه وه د لامبلو دپاره او یو د تیلو لوښی زبردست زبردست یعنی یو مګه وه مطلب څه ټیم د لامبلو ټیمونو یو مګه وه اوبه چې په ځان راړئ زمونږ د ښکلي پیغمبر یو مګه وه او یو لوښی یو د تیلو لوښی و زبردست زبردست وایه نره د حضور صلی الله علیه وسلم یو ګدۍ وه چې د کېناستو دپاره وه او یو چټۍ وه چې د کجورو سیسي نه وه و زبردست زبردست زمونږ د ښکلي پیغمبر د ناستې دپاره یو ګدۍ هم وه یو ګدۍ وه او یو چټۍ وه چې د کجوري د سیسې نه جوړه وه زبردست زبردست وایه نره زمونږ د ښکلي پیغمبر د استعمال یو تکیه وه زمونږ د ښکلي پیغمبر د استعمال لپاره یو تکیه وه زبردست وایه نره زمونږ ښکلي او خوږ پیغمبر د کټ یو څادر زبردست زبردست قدرمنو دغه تاسو واورېدل زمونږ د ښکلي پیغمبر د استعمال چې کوم څیزونه وو داسې مختصر غونه کې د دین ستارانو تاسو ته مخامخ کړل د دې پروګرام می مطلب دا دی قدرمنو زمونږ د ښکلي پیغمبر د استعمال چې کوم څیزونه وو د دې نه دا معلومیږي او دا دم داسې چې مونږ مسافر یو بس دلته داسې ژوند تیر کا څنګه چې زما ښکلي پیغمبر د استعمال داسې مختصر غونه کې څیزونه وو ولې چې دا دنیا دا پانی دا دلته زندگی دلته ژوند دا کم دی او چې دلته د ژوند ښایسته که نو هغه لویه زندگی به دی هم ښایسته وي قدرمنو پکار دی چې زمونږ چې دا کمې منډې تړې دي ټینشنونه دي مصیبتونه دي لانجې دي نو دا وجه یو دا هم کیدی شي چې مونږ د ضرورت د څیزونو نه سیوا څیزونه راجمع کړي دي مونږ ترې نه کورونه ډک کړي دي قدرمنو دا پروګرام صرف او صرف په دې خاطر زه د ټول نه سیوا کمزور یم زه خپلم زده کړه کوم او غواړم چې د دې میډیا د دې کیمرې په ذریعه باندې تاسو هم را سره زده کړه وکئ د بچو نه تاسو واورېدل زمونږ د ښکلي پیغمبر چې کوم د استعمال څیزونه بچې ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ